د تولیداتو نړیوال نندارتون په ننګرهار کې جوړ شوی دی. نندارتون کې د ایران او پاکستان د تولیداتو ترڅنګ په 113 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه درې ورځني نندارتون په وروستۍ ورځ د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست د نندارتون څخه د 15,000 کسانو د لیدنو او په میلیونونو قراردادونو د ترسره کېدو د خبرې ترڅنګ دغه نړیوال نندارتون د لاسته راوړنو ډک وباله. دا نندارتون دلته تقریبا د 15,000 شاوخوا اشخاصو پکې ګډون کړی او مجموعي شکل 113 غرفې وي چې دوه پکې د بهرني هیوادونو د افغانستان د پاکستان اسلامي جمهوریت او دارنګې د ایران اسلامي جمهوریت دوه پکې ګډون کړی او نور د 100 تعداد باندې د خپل د ننګرهار غرفې وي او د مطابقي اتې شوي دا د نورو ولایتونو نه پکې وي. نندارتون الحمدلله ډېر ښه څه لاسته راوړنه پکې وشوه، په میلیونونو قراردادونه پکې وشو. د اقتصادي چارو کارپوهان د بازار موندنې په پار د نندارتونونو جوړول غوره چاره بولي او دغه ډول نندارتونونو په دوام ټینګار کوي. نندارتونونه د دې لپاره ډېر مهم دي چې خلک د خپل تولیدات څخه خبر شي، د هغې په ګټه باندې پوه شي او د هغې له لارې بیا خپلو منطقو ته خبر ورکړي، نور خلک ته خبر کړي تر څو د دوی د بازار موندنې یو اساس ګڼل کړي. نندارتون د بازار موندنې یو ډېره مؤثره طریقه ده او د پرمختګ لپاره ښه رول لوبولی شي. په جوړ شوي نړیوال دي نندارتون کې د تولیدي شرکتونو ګډونوال هم دغه ډول نندارتونونه د بازار موندنې په برخه کې خورا اغیزمن بولي او له حکومته یې د دوام غوښتنه کوي. خلک راځي په شیشه خوښۍ لګیا د خپل تولید ته چې دی پرمختګ له یو لاره ده که نه. نندارتون د ولسي خلکو هم دا توقع ده چې باید کوم ځای کې دغسې نندارتون جوړ شي او خبر شي، راشي خپل د خپل د هیواد د تولیداتو نه ځان خبر کړي، ځان اشنا کړي. دغه ډول نندارتونونه په عموما ډېر پخوانه رایج دي، خو موږ ته بیا د بازار موندنې په برخه کې یا د مارکیټنګ او یا هم د اډورټایزمنټ په برخه کې ډېر زیات مفید تمامي. هیره دې نه وي چې په دې نندارتون کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره هم یو شمېر غرفې ځانګړې شوي وي تر څو پکې په خپل لاس جوړ بېلابېل ډوله توکي نندارې ته وړاندې کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.